ابل بیا ګور سړی به خوله په ماتروړ ورسکل صدرې کې دا سړی به کتار شروع زه مریم دی دغه د بل چا واده دی زړه یې نه مني ته وګوره واده وګوره دا شوق دا کیسې وګوره دا شوق دا کیسې دا شوق دا دونه کیسې دا خلک یا منه خدای دې بختوره کړي خدای دې وایي ته نه کړي یو اوس که مخیل پاکان کې وسرخېدی بل کور له ور واوښتې چېرې لاړې زه یې ډېر دی لوری د کارتوس رنګ ده د ده په امام کې کښېنه پرتګو ته واګې ورغله دا ولګیا دا سنځاوی ډېر ښایسته ځای دی کمر کمر ټیکریان سړی دی کرکان راغلی داسې میاشتې دی خوند به پراخ وروره سنځاوی د سیالانو خلکو ځای ډېر ښایسته خلک راغلي دي خټ واده دی نه د چا واده دی پښتانه دي په خټه سور چېرې لاړې و زرنجه جانانه ښکنځاوې مه کوئ پام کوئ ګزاره به سره کوئ ټوکې درته وکړم کم زله خلاص یا بد به نه کوو ګپه کوو درې مه یې جوړوه زیاته په پاریو کې ختلی دلته زه یې سنځاوی چاته وي لکه ستا پاریو ای سیده بازار چاته وي بس اسگزی کا ترا اردو ہے میرا بھی 5 منٹ بعد مجلس ختم ہو جائے کم ہے وہاں ډېر خوند وکړي مانا عاجز شه دا د وطنګرام راغلی د چا چا ښه د ساقي مسکین زوی دی ساقي مسکین زما په یاد دی ماشاءالله دا خو ډېر ننګیالي خلک دی یار دغه خو د پښتونخوا غټ سیټ اپ دی یار محمود خان خو بچاو کړی دا ببورو خلکو دی یار محمود خان خو لیډر دی یاره هله پښتانه دا رنګه خلک دي هېڅوک کم نه موي دا چا له چا سره سیالان له ما سره پر ټوکو دونه سیالان نو له هغه سره به پر لیډرشپ سره سیالان بای پښتون ډېر جیلس قوم دی بای هر څوک چې تا معنا لرله ته به ډاکټر یې زه به کمیډین یم هی به لنډی وي هغه به وروره بل شی وي هغه یو ته خر سره ته په ټوک نه پوهېږې تا له به سړی ډول راوځي تا پکې نشي نه مړی ته به ډوله به وراولې کړ بیا وده ته وایه او مړه مال انګریزي نه ده زه د ده نوم بي کېد اول بیا پښتو نه ده زه دوی ایس کېد تقریر شروع کی بعد که شپه سی میں سیلاب کو دعوت دیتا ہوں معافی وز دستی غواړم سیلاب چې به شروع سی آج میرا موډ نہیں ہے مانا ټیک د ښایسته خلک دی یاره ټوکې پر کوو یا صادقانه غوم د وطن خلک دي ډېرو خلکو ته ښه روزګار مزګار هم ورکړی صفات یې هم کوو ټوکې به هم پر کوو یاره باري کاکړ زموږ د وطن سړی دی یاره بای ګډ خلک زموږ د وطن خلک دي چاته به سپکتوب نه کوو ټوکې به پر هر چا کوو بای په ټوک سړی نه بې عزته کوي که سړی عزتمن وای په ټوکو نه بې عزته کوي مسخیر تازه ډاکټر شوی وای مریض ته په کوناټي کې ډریفر لګولی ناصر بیا تازه میډیکل شروع کړی بس یو بیا ورغلی ول کنډم را دا ورکړی وي سهار غرمه ماښام یې پرې کېږي زه په رنګ یې ودرځم بیا رشتات بیا
په دا یې کړي دي کې وبېرېده نو بابله یې دوی به سره دوی وینې خوره زه یې کړ خوره یې ولې به یوه بله وایي نو به م بیا راناست زما زویه بله منګۍ ته ویرله وچې کړي ښه ماشاءالله د ده منګۍ ډېر خوند وکړي دوی بیا ما ته ښه راکوي زما غدبي د ده مینو ډېر خوند وکړي رفیق معنی بیاری ته موږ بیاری ناصرانو سړک کلا قبضه کړي وه بس بیا پر لیکلي وویل قید اعظم کو خوش آمدید کہتے انګریزان وایي لیو ان د مومنټ معنا هره غړۍ به په خوند تاره لیو ان د مومنټ بیا بیا وایم وروره کوم سره یې دی وار بیا وایي لیو ان د مومنټ په لورۍ کې هندو مسلمان شوی بس بیا هغه په هغه ګرمي کې اسنت کړی بس بیا خلک پوښتنې له وراتلو کې یاله دا ولې یاله کیسه میسه ګنده شوی وه ول ته یاله یاله ما وزه سپیان بیاره زما زو پر تا به سپی سومم بوکیای سومم بوکسی وما نخوش اصلا مشتن سپیتا سومم بوکی وداتا به سپی حالا دیلی سومم بوکی زما زو پر تا و رپیک پکران به ملیمت چوکی دارنګه منګۍ ورکړي دي لکه د موږ په پورې تویبو یې مې چاته یې ورکړي که تر ننه مور مچ کړی دی دارنګه وکیل دی له بله چا کیس واخلي بیا پر بل وکیل خرڅ د دغه دوی نشوای تندی دی بجېک ښکاره دي او وکیلانو ته لږ وروره کیس ته ګورئ وروره ته لږ ایمانداري کوئ ته خو وروره لا د پنځه ور پیشیانې هستې مړه څه به کوې که چا زری زیات درکړي بس مړی ورماپوئ وروره هو مړه څنګه وکیلان هستې مړه لږ به قوانین ته ګورئ لږ به اصل ته ګورئ لږ به شان ته ګورئ مړه اکل سپک چا د چا لاندې اخلا کړی بیا هغه کیس پر کړی بیا ګرد کال لکه فلم چې جوړې لاندې عدالت له راړه لاندې امالیم شای به زه خوري یاره تا څه کیسونه پر کړي دي مړه هغه خواره کې هم له نیستۍ وړه دي بیخي ټیم پر پاسې بیخي ګوري په لاندې کیسو پوښتۍ راځي بشرمل یوه ورځ کوچې له تللی ډریور ته چشکې بل به چشکو ولغاپ یوه به بل ته ولې ول ستا میټرک ستا غول زما د بي اې ستا ډالر مان ستا میټرک وایي ناصر ډولزن مړ و بل ورځ ول په دې مې خوانه ده بده چې مړ دی ول ثبوته سره مړ یو بل ناصر ویلې ول و ما ته پلار ویلې ول زه به پر بیټرۍ لاسونه تارونه ږدم ول ته به سل پر وایې ول دلې تارونه نو پر لګولي ما سل پر وایي ول ده تر بانټ سر را پرته کوي ویله موږ په یوه مهینه اریان یو د درې کړي په هم سنتې کې خلک له خوټو خلاص ښه ډېر ښه مهرباني تخصم کې ورمینې ماشاءالله خدای د نظر مخ په هغه کار هغې ته هم غچ زه یې د کیمرې خبر کوم یار څه خو نه دی چې زه یې شاوخوا ګور زوم کالی را دو جوړ کالی دلا دی آی ټیلر دی ټیلر دی خپل کالی په مور جوړ کړي
غوځې کې نه ستا د غونه باډۍ داسې درو ماینو ته ور ورس پردي خلکو باندې ته نه رسېږم دا یو خبرې دروغ کړی دی واده یو کړی د رنګ درو دوه شه شه یو واده یې کړی دا هیلې راپټ شي هغه ورته یو شی راوړی ورته یې بیا د پرېږدم ګردې تڼۍ خلاص دي مسکین صادق چمن والا ته ډاکټر پرېوځه دولي ورته پرېوځه چمن خون زموږ وطن دی وروره چمن خون ښایسته ځای دی چمن والا د بل چا په موټر پسې وای پر هغه لیکلي و ملک مرسډیز ډول ملک مرسډیز د خط سم نه وي چمن والا په روزه کې بدنۍ پر غاړه پرته کسي و بس ول د غم روژه کې اوس یې بیا وژلی ول اوس یې بیا وژلی وځان یې نسوي څوک بابا زوی سارګږ ستی به سپږمې ماتي او پستې راوړي بادام راوړي کاجور راوړي چارمغز راوړي خوره یایا سګزې خورې مڼه سګزې خوراکي خلک تشه بریتونه د خریل دي له ګړنګ ګونګ خوند اخیستی خپل لړمان به پر پردوی کبرو ګرځي سلوی زما زوی چش خورې زه تاله درلږم زویه تا ته به خپل لړمان اریانې غوا د سخوندر دی خر دی چش دی هو څه سور مړی دی ماشاءالله زه لړمان به له شکرو پر درمړه سي لړمان به د غیسې مړی نو دغه دی نامې د لا پښې وغځوي زه مړ یم چش دی وګاږه اول وار دی غوړ خورئ کندهاري و پېښوري ته ویلی ول ستا مینا څه وسکه وینې دا دغه هسې مینا یې راوښوه وینې پېښوري ورته ویل ستا میټو وغیم زما زوی دی دی لکه ماجت لوی خوا به شی ورک شي ملک بیچای باسازم تر شوک ما چای شوک کی ها ترماز لکه د اسحاق پیسې زما قبول سسله مخلان دی وچ ترماز پر ګرد وراو وګرځاو چې ترماز پرته کې ستا قسمت خراب یا موږ تکړه خلک ستا قسمت خراب شای بخشي نه یا زما زوی ترماز دی که د پولیو ساسکي له تا مچه ناستل که لکه کلپي سړی به درسته کېږي ماشاءالله زوم چیرې زوم یې واره کش که زوم چیرې دی زومه مبارک ته سوه واره د مبارک خدای مې سره زاړه که خدای مې ارمانونه پله وکاږه خدای دې د پښتنو په ودو کې خیر خو د پښتنو په ودو کې خیر نشته ورور خپلې مور کوډې په کړي له موږه کیکونه غواړي له چا چپس غواړي له چا برګر غواړي له چا چیش غواړي وده ته یې ما بیله نه کوي څه وخت یې سامان ته پلاله خپله په کښت کې روان نو ودونه به ښایسته کوو بنډارونه به کوو میلې به کوو خوند به پراخو هېڅ مسله نه ده پیسې تر موږ ډېرې کمې دي موږ تر پیسو ډېر لوړ یو ما ته د پښتنو دا لسی لسی دا خوند راکوي په جیب یې راچکې موږ له پښتنو سره دونه مینه کوو مهرباني
دا بیا زه په میوزیم کې ږغ چې دا ډېر د رنډۍ سړي ده مسکینان چې شای له لاسه ووځي بیا ښوري شروع زموږ ژبه ټیچر به شاګرد ته دا ول مرغه بنجان دوی په ژبه کې به بل وارې بوکې ښه بوکې شاګرد ته زمې شو ماشټران هم ناست دي پروفیسران هم ناست دي ګډ خلک ناست جانانه قانون باندې دواړه چوکیداران دي دا څنګه حساب کتاب عیار به پرتا بس ستاره د چپچا کې ګرځي زه خپل دکان به د ماته زما ځای چپک دی تر غرمې پردي کړو په خلاصه یا نور وروڼه به راسي دغه چپک بروالا دی بند دکان چای وړي هاي دغه لا دوه اسمه زوی هاي ګلچې دی هغه کوم مینه غاښ په دی ګلچې ستا ورته د رونالدو وخت مازلت غواړه نه په چې نه ستاسو د سپیانو په دغه مازلت راځه ګوره بیا یې غواړه زوی که دا پشم نه اوس به څلورم کال بیمار به وم هاي چوکیداران دي زما ځان موږ یې ګورو نه ته اوس بازار نه دوی ګورو دوی چوکیداران ته یې مه ماته زوی په کوا که د چین والا راوړو دا هغه غله څه وسه کوم چې دی بیده ګډي دوکانونه ماتوي زه پښتون سړی یم زه د مور قبیلې غا یم زه د مور زه د ګرد دنیا عزیز یم زه د ګرد دنیا چې څوک زما په ژبه پوهېږي هغه ګرد زما عزیزان باید زما دونې اورېدونکي بلوڅان دي زما دونې اورېدونکي هزارهګان دي زما دونې مینهوال پنجابیان دي زما دونې مینهوال هزارهګان ازبکان باز زه فنکار سړی یم ټول خلک چې چاته موږ خوند ورکوو هغه زموږ عزیزان دا قبایلت مبایلت نشته زما زویان نه په صفت پوهېږي نه غیبت څه به دی و چاته غږېږي ایدونې پروګرام و چاته دلته چې څه خلک ناست دي دا ګډ پښتانه دي هر یېل هر خیل هر شی نو نفرت به نه کوو پراخ بای قبیله داسې کوچنۍ ده مطلب اوس چې ته سلیمان خېل شوې بس په یو کوچني شي کې فساد شوې چې ته ناصر شوې په یو کوچني پروګرام کې فساد شوې چې ته پښتون شې ته افغان شې مطلب دا ګرد دنیا تا وینو نو ته ځان کوچنی کوې سله پراخ یې که شی چې غټېدی نو د کوچنیتوب بیا څه او سړي واده کړی وی و ښځه ته اریانه ده کم که د پریشانه کم هغه اریانه مه که د شی ورښکاره هغه ډېر کوچنی وي هغه اوس مه پریشانه که دا لږ کم دی یو کیسه وه چې یا خوند یې وکړ پای زه خالي ټوکې نه کوم زه و پښتنو ته مطلب د مینې خبرې د توپنچې و د امن مطلب زه د بدۍ مدۍ خلاف یم زه د مینې پیروکار یم مطلب موږ وایي چې مطلب دا ګرد خلک مطلب په لګران د مور تای په خبر یې چش په خبر زه زه خالي په چوکیدارۍ خبر یا هېڅوک چرمینان هم نه دي په خبر زما په کیسو چرمینان هم نه دي خبر باید دونه ډېرې پاټیانې دي نقل نه پرسه باید دا کم خلک چې په کومو پاټیانو کې دي دا ګرد خلک دی زما اورېدونکي زما پروګرام تر دا ګردو پاټیانو غټ اسمبلی دغه ته یم نه رخله ژړی اسمبلی دونې پروګرام نه دی معذرت غواړم معذرت غواړم جانانه زه تا راګرځوئ 3 لکه بړوګامه په دا موټ کې نیولي معذرت غواړم
بس ټیک ستایغه د مزت بغیر هم خوند کوي کوي یې هېڅ مسله نه زه د ستۍ جانانه قربان است یا د مینې آی دا دونه شپه دی به یوه شکنځه د سیمنټ او تاسو ځان ته چای سکارم نشته او دا په کال کې مړ دی مې ونه یو تاوان کوي څه د مور مال خیر د چا څه کار دی څه مور د په د خراسې څخه ته مې خره یاستئ زما ځوان مې پردی ګېټ خلاصې ته یې ورشئ درختې عراق هماسې ولې سلیمخېل کوپار دي دوی راپورته سو ته سلیمخېل ته کوپار مال زه خپل ځان شم ما زما په سلیمخېل څه کار مال ما خپل ځان شوم خوند یې وکړي ډېر ښایست یو سګرېټ خوراک یا ما باکس را په کرجن نه ماته د پښتنو د لاس شی خوند زه یم نو د په کرجن کوم پنکار یم زما ځانو کوم خپله د بېنظیرې په کتار کې ولاړ دي ما ته به چش راځي خلک ما ته کپیل شرما زه کپیل شرما غالم د په کرجن کوم هی رنګا یې کوم زه یې د غوړۍ په کتار کې ولاړ زما زوی غوړۍ کور مې له غوړۍ ډک دي دونه شی داسې پوه یم هی د مسکینۍ غوړیان څه دي زما زوی د مړې مور سره کار د ور ورکړي مړه نه ده پر احساس اړول دي